السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، یوه داسې وظیفه در سره شریکه کوم چې د الله تعالی له خزانو څخه هر څه غواړي الله تعالی یې درکوي، چې څومره زیات ورڅخه غواړي هغومره ډیر الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره درکوي. دوستانو، نن زمونږ ختم زمونږ وظیفه ده د یو کوچني آیات، ډیر کوچنی د هر کس یې ویلی سي، هر کس یې یادولی سي، هر څوک د دې وظیفه کولی سي. د دې په کولو سره د الله تعالی له خزانو څخه چې هر څومره مال و دولت غواړي الله تعالی یې درکوي، چې هر څومره نعمتونه د الله تعالی له خزانو څخه تاسو غواړئ فوراً په هغه ساعت په هغه ځای باندې الله تعالی درکوي، ځکه چې دا الله تعالی ته ګران، الله ته مشکل کار هیڅ کله نه ده. نو لہذا دوستانو، که غواړئ چې نعمتونه د دنیا الله تعالی قسم قسم تاسو ور باندې ونازوي او د دنیا له هر قسم ته پریشانیو څخه مې وساتي او د دنیا هر قسم ته خوشحالي تاسو ته الله تعالی در په برخه کې یوه خوشحالي راځي، ورپسې بله یو نعمت الله درکړي هغه مو نه وي خلاص کړی، ورپسې بل نعمت وي، له یوه مصیبت څخه خلاص سي، مثلا په خوشحالي طرف کې ولاړ سي او د الله تعالی و نعمتو ته وصل سي، بل نعمت د الله تعالی در باندې راسي، نو د دې یوې وظیفې عمل شروع کړي، د دې یوې وظیفې ورد شروع کړي چې څومره غواړئ د الله تعالی له خزانو څخه الله یې درکوي. دا الله ته ګران او مشکل کار هیڅ کله هم نه ده او نه پر الله تعالی باندې دا ګران کار ده. نو لہذا دوستانو، د دې یوه آیات وظیفه، د دې یوه آیات ورد کول، یو انسان د وایي چې ډیر مثلا وظایف کوم، ډیرې دعاګانې کوم، بیا هم زما هغه حاجت یا زما هغه نعمتونه چې زه غواړم ما ته نه رسیږي، زه له هغه نعمتو سره نه وصل کیږم، خو ما ته هغه خوشحالي څه کوي چې یوه خوشحالي تر بل نعمت، یوه نعمت تر بل نعمت نه رسیږي، بلکې له مصیبتو سره مخ یم، یو مصیبت تر بل مصیبت، له یوې پریشانۍ تر بلې پریشانۍ، له یوه غم څخه په بل غم کې اخته، له دغه سره مخ یم. نو لہذا د هغه لپاره هم دا وظیفه ده. انشاءالله دا ټولې به ختم سي، هغه مصیبات هغه پریشانۍ به ټول الله تعالی په داسې نعمتو سره بدل کړي چې یو نعمت ختمیږي بل به ورپسې وي، یوه خوشحالي ختمېدونکې وي بل له خوشحالي به ورپسې وي، هېڅ کله به د الله تعالی له نعمتو څخه تاسو بې برخې په هېڅ کله په هېڅ وخت په هېڅ حالت کې نه سي. دوستانو، د یو کوچنی آیات ته د دې آیات وظیفه چې تاسو وکئ، په کم وخت کې چې کوئ دا وظیفه کولی سي، که مو اودس وي که نه وي. دا یو کوچنی آیات ته د دې آیات وظیفه در سره شریکه کوم، طریقه یې درته ښیم چې په کم وخت کې وایاست. هغه آیات دا ده: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنې که هر څومره تاسو کوشش وکړئ د الله تعالی نعمتونه وحسابئ چې تاسو ته یې درکړي دي، ستاسو وس په قدرت کې دا نسته چې تاسو یې حساب کړئ. د الله تعالی داسې نعمتونه دي، د الله تعالی د نعمت شکرانه هېڅ کله په هېڅ وخت کې مو نسو ادا کولی، نه دا زموږ د وس کار ده. یوازې سترګې چې راکړي دي د دې شکر څوک ادا کولی سي، یوازې غوږونه د اورېدلو لپاره چې راکړي دي د دې شکر څوک ادا کولی سي، یوازې مثلا دا قوت شامه په عربي کې ورته وایي داسې یې راکړې ده، مثلا دا پزه د دې بد بوی ښه بوی دا ټول موږ ته پر دې پزه باندې معلومیږي، د دې شکر څوک ادا کولی سي؟ هېڅوک یې نسي ادا کولی. یوازې د دې ژبه چې د کم انسان ژبه خراب وي، هغه انسان تکلم خبرې سمې نسي کولی، هغه فصاحت سم نه لري، هغه ګونګی بلل کېږي، د دې ژبې شکر موږ نسو ادا کولی. نو دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي. که هر څومره موږ او تاسو کوشش وکړو، کالیکوټر یا حساب مشین ورپسې راواخلو، د الله تعالی و نعمتو ته کینو، د قیامت تر ورځې پورې موږ په وس او قدرت کې دا نه راځي او نه به راسي او نه به موږ د الله تعالی نعمتونه حساب کړو، ځکه دا موږ تر وس بهار ده. نو لہذا الله پاک جل جلاله دومره نعمتونه درکوي چې ستا وس او قدرت به کار نه کوي چې ته حساب کې. خالی یقین پر الله مضبوط کړئ، توکل پر الله ولرئ. که بعضې وخت هم څه مشکلات راځي، ګورئ دا مشکلات دا داسې مه بولئ چې دا به عمر ابدي، دا د الله تعالی له طرفه امتحان وبولئ، له امتحان وروسته کامیابي ضرور ملاویږي انسان ته. نو دا پر ځان باندې د الله تعالی هم دا یو نعمت وبولئ، بس شکر ادا کړئ چې یا الله ستا له طرفه راځي.
کله چې انسان په هر حالت کې شکر گزار سي، په غم او خوشحالي دواړو کې، هغه انسان کامیاب ده، په دې دنیا هم کامیاب ده، په هغه دنیا باندې هم کامیاب ده. نو لہذا د دې دوستانو دې وظیفه در سره شریکه کوم چې څومره نعمتونه غواړي دغه وظیفه کوشش وکړئ. زموږ وظایف ټولې د لمانځه نه بعد دي، ځکه چې د لمانځه نه بعد یو خو د دعا موقع زیاته وي، انسان دعا ښه په توجه سره کولی سي، بل انسان د عبادت موقع زیاته وي، 2 رکعاته نفل کولی سي. له هر لمانځه نه بعد که مو 2 رکعاته نفل کول خو فبها وکړئ، کنې له لمانځه نه بعد چې دا وظیفه کوئ، که دغسې روان یاست په هر حالت کې هر وخت کې یې کولی سي. خو زه چې تاسو ته ښه مشوره درکړم چې ښه ځای وکړئ، مثلا له لمانځه نه بعد یې وکړئ، که 2 رکعاته نفل وکړئ له هغه نه بعد یې وکړئ خو فبها ښه خبره ده. نو لہذا دوستانو کله چې هم تاسو مثلا دغه آیات وظیفه به شروع کړئ، د دې ورد به څو واره وکړئ؟ تقریبا 200 واره. کله چې مې 200 واره وکړئ دارنګه به ووایاست، په سر و پای کې به درود شریف ضرور ووایاست. دا وظیفه په یاد هم ویلی سي، ورته وګورئ موبایل ته مثلا د سکرین شاټ واخلئ هم ویلی سي، دا له لمانځه بعد هم ویلی سي، دغسې په روانه په هر وخت کې ویلی سي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. 200 واره مې ووایي، له هغه نه بعد د نعمتو د غوښتلو د الله د خزانو څخه، له غیبي خزانو څخه د هغه په باب باندې دعا وکړئ. انشاءالله الله مهربانه ده چې په لږ وخت کې به هغه نعمت تاسو ته الله تعالی درکړي کوم چې تاسو له الله تعالی څخه غوښتی و. هغه نعمت او تا به الله تعالی سره وصل کړي، له هغه نعمت سره به نږدې کړل سي، هغه به ستا په برخه ستا په قسمت کې ولیکل سي او در به یې کړي کوم چې تا له الله تعالی څخه په بار باندې غوښتلی و او تا له الله تعالی څخه د هغه په باب باندې دعا کړې وه او وظیفه دې کړې وه، الله تعالی به یې درکړي. نو لہذا دا دوستانو دغه وظیفه وه، د دنیا هر نعمت چې غواړي، پیسې، مال، دولت، موټر او روغ صحت، دا نعمتونه دغسې نور په دنیا کې چې هر نعمت غواړئ د دې وظیفې په برکت سره تاسو کولی سئ له الله تعالی څخه وغواړئ. دوستانو دا وظیفه وه، الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.